السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، بیا که تاسو په مسنجر کې د هر چا میسجان وګورئ، نو د یو چا به هم تاسو ته سر نه در خلاصېږي چې دغه سړي اوس تاسو میسجان وکتل او که نه وکتل. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم تاسو راسئ آی اګري ټو، تاسو په دې باندې ټک مارک شان ودروئ او دغه رقم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم انیبل پرمیژن، دوستانو که هر څو پرمیژنان تاسو څخه وغواړي، دغه ټوټل پرمیژنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې وګورو دوستانو دغه پرمیژنان تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ، دغه رقم به دغه اپلیکیشن تاسو ته په موبایل کې خلاص شي. نو ګورو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص شو، دغه رقم ګورو دوستانو به تاسو راسي مسنجر باندې راشئ. وګورو دوستانو به تاسو په مسنجر باندې ټک مارک شان ودروئ او تاسو به کنټینیو ووایئ. کله چې وګورو دوستانو تاسو کنټینیو ووایئ، اوس آل میسیجز او دغه رقم مسنجر. اوس که تاسو ته هر څوک میسج وکړي، اګه تاسو ته په مسنجر وکړي یا په واتساپ وکړي، ټوټل میسجان به دلته تاسو ته راړوي او د مسنجر میسجان به بیا دلته تاسو ته راړوي. دغه رقم ګوره دوستانو، زه رالمه زما له بل موبایل څخه دې موبایل ته زه میسج کوم. نو ګوره دوستانو، ما دوه میسجان وکړو، دغه رقم دواړه میسجان دلته رالو. اوس که چیرې دغه میسجان زه دلته وګورم، نو ماته به د دغه سړي سر راخلاص شي چې دغه سړي زما میسجان وکتل. نو زه غواړم چې دغه میسجان په دغه رقم طریقه وګورم چې د دې سړي سر نشي خلاص چې آیا د اوس زموږ میسجان وکتل او که نه وکتل. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاص کړئ، دغه رقم تاسو مسنجر ته راسئ. نو ګوره دوستانو، کله چې تاسو مسنجر ته راسئ، دلته ګوره دغه سړي چې کوم میسجان ماته کړي دي، هغه دواړه میسجان دلته رالو. په یوه میسج کې های لیکلی ده او په بل میسج کې دوستانو لایک رالیږلی ده. نو اوس ګوره دغه میسجان ما دلته وکتل، دلته هغه نه دي کتل سوي. نو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په مسنجر کې د هر چا میسجان وګورئ. نو دغه سړي به تاسو ته سر هم نشي در خلاص چې دغه سړي اوس موږ میسجان وکتل او که نه وکتل. نو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده. باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.